این طفل ما مریض است، پیش دکتر بردمش، گفتن که سوراخ قلب است، میخوایم که تداوی شود. دا هم مشکل دا لري چې کله مریض شي دا زکام شي نفس تنګي ورته په پیدا کیږي، ډیره په عذابي د شپې بیخي خوب نشي کولای، بیخي ډیر مشکل سره لري. زه غواړم چې تداوي نن موږ 19 کسه مریضان یو داخلي شفاخانې ته استوو. د دې ټولو خرچه او مصارف چې دي د جمعیت هلال احمر افغاني د خوا څخه ورکول کیږي. الله دې دوی ټولو ته صحت او شفا په خیر ورکړي. ما دغه زوی د زړه سوری لري، بس ډاکټر ته ورغلو، د زړه معاینات یې وکړو، بیا په دې سرې میاشتې کې راجستر کې د 2 کاله کېږي، راجستر هم کې په دې سرې میاشته کې اوس نوبت را رسېدلی ده د عملیات. غواړو دا په دې داخلي شفاخانه کې عملیات وکړي. د سرې میاشتې نه یو جهان منله چې موږ یې غم وخوړله او موږ غواړو چې نور هم همدغه شی مریضان تشخیص وکړي او ښه پالنه ورته وکړي. ما امروز آمدیم سرامیاش به خاطر که طفلک ما سوراخ قلب داشت. سرامیاش ما را معرفی کرد به یک شفاخانه داخلی به خاطر تداوی. از اینکه سرامیاش اطفال سوراخ قلب به خاطر تداوی میبرند، به خاطر که مردمای بی وضاحت است، فقیر است، دوستان رسیدن میتونه بسیار یک کمک کلان است.